پښتنو یو ځوان راوتی دی چې ټول پښتانه یو کړي دي همدا چغې وایي چې یو شی د پښتون سوونه کاله ریکارډ دی سوونه کاله ما ته وګوره یو تاریخ لري خو موږ ته اوسه پورې پته ونه لګېده چې زموږ مشر څوک دی او کشر هم څوک دی ولې همبدې باندې ما ته وګوره موږ کله یو رانه پیدالي کله بل رانه پیدالي نو یو منظور پښتون راوتی دی او انشاءالله دا زموږ د ټولو پښتنو سربراه دی زموږ مشر دی او انشاءالله موږ به سپورټ کوو چې هغه څه وایي انشاءالله موږ ورپسې یو مشره انشاءالله ته به هغه فیصله کې چې کوم کې د ټولو پښتنو خیر موږ در سره یو انشاءالله تعالی زړه به نه وي چې کوم یو سړی ستا ګریوان ته لاس اچوي انشاءالله تعالی هغه به ما ته ګوره هغه ګریوان ستا ګریوان نه به مخکې کېږو زموږ ګریوان ته به لاس اچوي انشاءالله دې دپاره زه چې کوم دی عمران خان سپورټ کوم په جاري سپورټ کوم خو هغه دې ټایم کې جیل کې دی څوک یې تپوس کولو والا نشته خپل لیډرشپ ورسره ما ته ګوره دوکې راغښتي دي کله ورسره یو شی کوي کله بل شی کوي راویستو والا یو ځوان هم نشته خو منظور پښتون ته زما دا یو میسیج دی چې ته د دې پښتنو سربراه یې ته مشر یې انشاءالله تعالی موږ تا نه ډېر امیدونه دي او بدې امید راغلي وو چې انشاءالله په 11 اکتوبر باندې چې کومه جرګه کېږي نو انشاءالله تعالی ته پکې د عمران خان د رهایي خامخا دا خبره کې انشاءالله تعالی به رها کې انشاءالله